د صدر صاحب په اجازت سره یو دوه شعره مخکې وړاندې کوم. د عمل تر هره دمه څه ناسته لاره تلې، بد په بد سره پوهېږي ښه نه ښه ته لاره تلې. او هیڅ په دې مه حیرانېږه چې پوهېږم په نظر دی، اشنا وي د دوو مینو زړه نه زړه ته لاره تلې. کلام دی وایي چې مړ شي نو کفن به د ریښمو راوړم، هم به نکریزې په مزار سره د شمو راوړم. په څلوېښتمه به خیرات هم در پسې کومه، کال چې راشي بیا به نورې تماشې کومه. او کله به حج کومه کله به عمرې کومه، بس په جامه کې د نیکانو به نخرې کومه. خو په والله که په ژوندون رانه نوړی وخوري څوک، زما په سک او په سل وار خپله غړی وخوري څوک. بیا جنازه کې د دې خلکو تماشه وګوره، د ښه څادر او ښه جامې مقابله وګوره. ټوپک تې رستو او په غاړه تماچه وګوره، د ریاتوب تسبیح په لاس دغه نخره وګوره. چې وړاندې رستو ورته نشي د پښتون بچیا، خپله لیلا دې لټوه ای د مجنون بچیا. او مړې ترې هیر شي چې حجرې ته فلانی خان راشي، یا حرامخور نواب ملک که د زمان راشي. په استقبال شي ورته ډیر چې غوړ انسان راشي، ورپا به نیسي که غریب غوث د زمان راشي. نو انسانیت کې چې خلل اچوي څه وکمه، د زړه خبرې بعضې وخت ځکه په خوله وکمه. او دا بعضې خلک په جامه کې د نیکانو راځي، خواله چې ورشم ترېنه بوی د شرمخانو راځي. د شاهین سیل نه اوازونه د ګنجیانو راځي، سپینه وینا ځکه په خوله د شاعرانو راځي. بس یو کمی د اتفاق پکې ضرور وینمه، ګنې مجمع په هره لار د ملایانو راځي. او نه مشته پوزه او نه شونډې تش پیزوان پاتې دی، تشه نامه باندې زمونږ دغه ایمان پاتې دی. او څه چې په زړه مې دي مدام هغه په خوله ساتمه، که په زرګا زله صفا مینه په زړه ساتمه. پاکه له زنګه که هر څو زړه آینه ساتمه، که د ادب شیرین کلام هره لحظه ساتمه. شیندې ګلونه که هر څو چرته د دې قدر دی، زه خپله لار نیسه اکیله د پیسې قدر دی.